د انډیا کې یو مشهور ملحد ډاکټر هریش کمار د په فزکس کې په پی ایچ ډی کړی و د پی ایچ ډی ډاکټر و او دا تقریبا 1986 کې چې کله لندن ته لاړ او هاکن مشهور ملحد د هغه کتابونو نظریاتو نه دومره متاثره شو چې بالکل د الله نه منکر شو چې الله نشته دا هیڅ تصور د الله نشته دا سه زیاتی خبره دی او دا دروغ هیڅ حقیقت نه لري ناغه ملحد شو بیا داسې ملحد شو چې یو مبلغ ملحد و تر دې چې د عیسایانو دارنګ د يهوديانو د هغه د لوی او د مسلمانانو لکه خاص کر کے ډاکټر ذاکر نایک د هغه سره مناظره وکړي په دی وای چیرې الله نشته دا خو ډاکټر ذاکر نایک هغه قائل نه کړ شو دومره لوی په خپل فن کې تیز ملحد و چې هغه نشو قائل کوله قائل نشو خدای خپل واقع بیانوي چې د مونږ په دې کوڅې کې به یو سبزی والا راتله ناغه سبزی والا شل کاله مونږ ته سبزی اخسته یو ورځ چې دی راغله هغه سبزی والا نو ما سپینګیره و ځکه شل کاله زوړ سبزی پیروش و نو ما دعوت د چای ورکړ چای سره ما سره کېن چې چای کېناسته د مقصد به همدا ځای کې دا او چې دا د ملحد توپ دعوت دا خور نو دی بوډا ته دی سبزی پیروش تا خبره سره په الله باندې شروع کړ خو اخر خبره وشولې د خپل فرمایي دا ډاکټر هریش کمار چې بس ما ته پته ورځ دا یو ساده 15 وخت مونږ کوونکی مسلمانانو په ډیرو خبرو نه پوهېده نو بس راپورته شولو چې راپورته شو دې سبزی پیروش د خپل یو خبره وته الله دغه ځکه ګوره چې فرمایي ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم بغیر د علم نه د الله په باره کې جګړه نو دې سبزی پیروش مسلمان وته وي چې ډاکټر جی تا خپل وي چې تقریبا 6,000 نه 10,000 کال پورې په دې دنیا کې د نبیانو دا خبره چلیږي چې الله شته دا او جنت شته دا او جهنم شته بس دا 10,000 کال وشو نو ډاکټر جی چې دا خبره چلیږي دوه امکان لري دا د دې سبزی پیروش مسلمان داغه د خلې نه راوته خبره دوه امکان لري یا امکان دا چې الله شته دا یو امکان دا چې الله نشته دا نو که چیرته الله موجود وي الله وي نو بیا زه په ګټه کې زه خو د الله عبادت کوم زه خو په ګټه کې ما خو د الله عبادت وکړه د الله د موجود کېدو عقیده مې ده نو زه په ګټه کې شوم او ته په تاوان کې شو ځکه الله خو شته کنه او که الله نه وي بالفرض یا تقدیر تا باندې د الله نشته ده نو بیا هم سره زه او ته برابر یو ما خو څه نقصان ونه شو کنه نقصان تا ته ده که الله موجود وي نو ته به ونیولی شي او زه به بچ شم او که الله نه وي نو زه ته بیا هم برابر شو بیا هم ما ته نقصان نشته ډاکټر هریش کمار وایي چې دا خبرې په ما باندې دومره اثر وکړل مزه فکر کوم ځکه د فکر کې زه پروفیسر وم ما ټول عمر په امکان پروبیبلیټي باندې درسونه او لیکچر ورکړي چې دا امکان لري او دا امکان لري خو دغه امکان ته خو د ماړو ماسغه نه ولاړ چې آیا دا امکان لري چې الله موجود وي نو بیا دا خلک په فائدې کې دي چې څوک الله مانی څوک د الله تصور لري څوک د الله عبادت کوي دا په فائدې کې دي او دا نور خلک دا به ونیول شي ځکه دوی د الله نه بالکل منکر او که الله بالفرض کې نشته ده د دوی د قول مطابق نو بیا موږ سره برابر موږ نقصان نشته ګره موږ خو بیا مې داسې زندگی شو نو په چا ظلم وکړ ګناه نه مزان وساتل پردي حق نه مزان وساتل نقصان خو نشته هغه چې دې خبره به ما دومره اثر وکړ چې دا هم یو امکان ده او دې نه بعد ما کلمه ویل نه غوښتل خو اول مې تحقیق وکړ چې په دې دنیا کې په دې عالم کې چې څوره دینونه دي کم یو دین داسې ده چې هغه سره ثبوت او دلیل له ټولو نه مضبوط نو ډاکټر ذاکر نایک یو لیکچر ما اورېدلی و چې الحمدلله مسلمان داسې یو کتاب لري چې هغې ته قرآن وایي چې 1400 کاله نه واخله 100 کاله مخکې د هغې یو لفظ هغه څوک تبدیل کولی نه شي بلکې لفظ خو لرې خبره ده په یو زبر او زیر کې هغه څوک تبدیلی نه شي راوستلی
ځکه الله رب العالمین دا یو داسې کتاب جوړ کړی دا چې الله د دې حفاظت خپل اخیستی دی. مفسرین وایي د تورات د انجیل دې ذمہواري د هغوی علماو د سپجدې به حفاظت کوي، هغوی ضایع کړل. د قرآن حفاظت هغه ذمہواري الله رب العالمین خپل اخیستی ده. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الله فرمایي دا قرآن ما نازل کړی او دې حفاظت به هم زه کوم. نو ما دا لیکچر اورېدلی و، په دې مې ما تحقیق شروع کړ چې آیا د ډاکټر ذاکر نایک دا خبره رښتیا ده چې قرآن 1400 کاله نه را روان ده، یو لفظ هغه څوک تبدیل کولی نه شي. لاړ شه سعودي ته، د ملک فهد کمپنۍ نه قرآن را واخله، بیا د دنیا بل سر ته راړ شه قرآن را واخله، دواړه سره میچ کا، پدې کې به یو صبر او زیر هغه سره بدلی ونه مومي. نو ما تحقیق چې وکړل، قرآن د دین اسلام دا داسې دین ده چې دا په دلایلو د ټولو نه مضبوط دین ده او دا څوک په دلایلو باندې وهلی نشي. نو دې نه بعد ما اسلام قبول کړ. ډاکټر هریش کمار وایي چې ما د دې نه بعد خپل نوم د هغه سبزي فروش په هغه نوم عبدالاحد و، نو ما خپل نوم عبدالاحد هریش کمار نه عبدالاحد کېښود او بیا زه اسلامي تعلیم ته متوجه شوم. هغه وایي چې الحمدلله اوس د ما 3 لوڼه هغه د قرآن حافظ دي، د قرآن یادونکي دي او زه خپل هم اسلامي ډېره مطالعه لرم.